وستا د یو نظر کتو په انتظار دی، یو سړی دی له مودو په انتظار دی. یو یوسف د زلیخې نه پناه غواړي، یو ادم بیا د درخو په انتظار دی. د ورور مرګ ته انقیاد کوي اخر کې، دا سړی تش د پیسو په انتظار دی. تا به وژنې کې بیخي سور کافر کیږي، ستا لالا خو د پښتو په انتظار دی. دا جهان فقیره ځکه داسې ګونګ دی، دا د نورو قافلو په انتظار دی. راځمه نظم ته وایي ظلم دې کړی دی پنجاب زه پوښتنه کوم، د مهاجرو ژوند ته لنډه شان کتنه کوم. پنجاب اوس به خپلې وینې او ناورین وګورې، په خپله خاوره به په خپله خپل مین وګورې. مخکې مې څه نه ویل ځکه د دې ورور په وجه، زما د دغې افغانۍ پتمنې خور په وجه. ته خو به وایې چې زه ورور د مهاجر درغې، زه درته وایم چې نوم د ترهګر درغې. درته په نوم د مهاجر په زړه کې رحم نشته، د مهاجر په زړه کې څه رقم ته زخم نشته. تا دې وهلی زورولی، تا وژلی ماجر، له شناختي کارت سره دې بیا هم راشړلی ماجر. دومره جرأت دې په څه وکړه او په څه ډاډوي، هغه اټوم در سره نشته چې پرې ته ډاډوي. بوس ترې جوړ شوي له کالدارو، څوک پرې دال نه درکوي. په مثال پوه شه چې زنګ نه وهي مسکال نه درکوي. بوس ترې جوړ شوي له کالدارو، څوک پرې دال نه درکوي. په مثال پوه شه چې زنګ نه وهي مسکال نه درکوي. په زنځیرونو کې تړلي د آزاد نه وایم، اسلام آباد دې کابل ته مې برباد نه وایم. برباد خو داسې وي چې ټول عمر یې سوال کړی وي، برباد خو داسې وي چې خیال کې یې جنجال کړی وي. مونږ خو اکثره جنګ ګټلی دی، بایللی نه دی. مونږ لکه ستا په څېر کافر په ځان منلی نه دی. چا چې د سر په بدله باندې وطن ساتلی، هغوی لا اوس هم خیال د مرګ او د کفن ساتلی. په کراچۍ کې د ماکه هم ستا حکومت وکړله، مهاجر مجرم شو فیصله هم ستا حکومت وکړله. د دوی په نوم باندې چاندي هم ستا حکومت راوړلې، له نړیوالو نه پیسې هم ستا حکومت راوړلې. دا ښکلي ښکلي پښتانه به در په در ګرځېدل، ډېر خوار و زار ریښې ټټر په نس نهر ګرځېدل، او هغه زاړه زاړه زخمونه یې تازه ښکارېږي. غني ویده دی یا مدهوشه دی چې نه ښکارېږي. له باچا خان او له خوشحال پناه دې څه ونه کړل، دیوال شریک یا له دیوال پناه دې څه ونه کړل. اوښ ته رباب دی، دا خبرې تاثیر چیرته کوي؟ مونږ چې ترې مخ واړو هغه کارونه بیرته کوي. او چا درته ویلی دی چې زه له چا قصاص نه اخلم، څو چې ژوندی یم تر هغې به در نه لاس نه اخلم. له چا تپوس وکړه ته اوس هم په خطر پاتې، تاریخ ګواه دی له پخوا نه مې نوکر پاتې. دا چې په ما باندې وریږي او په تا څڅېږي، پوه شه زما په دغې دښتو ستا ماڼۍ ورانېږي. زما د تمام غیور ملت خبره واوره که نه، د افغانانو د طاقت خبره واوره که نه. وایي اغزن کې به پتلون له پنجابي راوړو مونږ، د زرې حق به د پښتون له پنجابي راوړو مونږ. د ګل وطن نه په ژړا تللی خوشحاله راغی، څوک یې له خوا تللی و، څوک یې بیرته خواله راغی. قرآن دې کړه هر یو زیربناو له پاکستانه راځه، اوس دې په واک کې د ځان خلاص کړه له زندانه راځه. فضل الرحمانه چا ویل له تا مننه کوو، خو بجلیګره تا ته وار وار بخښنه کوو. بیا ادبي ماپ یو څو خبرې درته نورې کوم، هغه خبرې غوړې نه کوم، سپورې کوم. دا ستا ملا خو د 4 وخته لمانځه شوقي دی، تر غرمې خوب کوي، بیا وروسته د هر څه شوقي دی. بل ته مسلې کوي او خپله پرې حملې کوي، پټې دا ملا د سپینو سپینو یارانې کوي. مننه. خو ستا عوام ښه میلمه دوست او میلمه پاله خلک، خو ستا عوام ښه میلمه دوست او میلمه پاله خلک، له پېښوره تر بونیر او میواله خلک. نوي اعلان کې سپو د سپو سره ودونه وکړل، اسلام آباد کې ښځو خرو سره ودونه وکړل. نوي اعلان کې سپو د سپو سره ودونه وکړل، اسلام آباد کې ښځو خرو سره ودونه وکړل. په ښځو نورو کې بیا هم تاسې اجړا راولئ، د سړیتوب ځای کې خبرو ته حنا راولئ. نو هغه متل دی چې په یو ګل پسرلی نه راځي، اسلام آباد کې واک د ښځو دی سړی نه راځي. نور به څه نه وایم، هر څه مې په یاد پراته دي. ستا شتمنۍ کې مهاجر اوس هم برباد پراته دي، ستا شتمنۍ کې مهاجر اوس هم برباد پراته. توجه نه